इंग्लैंड क्रिकेट टीम बांधे द कोरोना अटैक। अस्सलाम वालेकुम। द क्रिकमोर यूट्यूब चैनल درنو مینوالو تازه او نوې خبر د کووډ-19 ناروغۍ له امله له تېرو څو میاشتو راهیسې سپورټي فعالیتونه په ټپه درول شوي وو. تازه د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې افسانوي آلراونډر ډیویډ وایلي د کورونا ناروغۍ مثبته ازموینه ورکړې ده. دغه 30 کلن لوبغاړي پر خپل انسټاګرام او ګڼو نورو ټولنیزو رسنیو باندې خبر ورکړی دی چې د کورونا مثبته ازموینه یې ورکړې ده. ویلي په تېره میاشت کې د ایرلینډ پر وړاندې وروستۍ لوبه کې لوبېدلی و. ویلي پر خپل رسمي انسټاګرام اکاونټ باندې یو ټویټ خپور کړی و چې پکې یې لیکلي دي: ستاسو له پیغامونو څخه مننه. ما او زما مېرمنې د کووډ-19 ناروغۍ مثبته ازموینه ورکړې ده. نوموړي له دې کبله خفګان هم څرګند کړی دی چې په ویټالټي بلاش 30 ورځو سیالیو کې له لوبېدو څخه پاتې شو. هغه په ویټالټي بلاش 30 ورځو لوبو کې د یارکشایر لوبډلې برخه و. د کرکمور یوټیوب چینل درنو مینوالو، دا و د دې ساعت تازه او مهم خبر. که غواړئ چې د سپورټ له ډګره همداسې تازه او کره پر وخت خبرونه وګورئ یا ترلاسه کړئ، نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.